په کونړ کې د رمضان جام له ورځې سیالۍ پای ته ورسېدې. یا د سیالۍ چې د مرکز په ګډون کې د ځینو ولسوالیو 12 لوبډلو برخه اخیستې وه 15 ورځې دوام وکړ. د دغه ولایت د کرکټ ادارې مسؤلین وایي له جوړو شوو سیالیو یې موخه د نوو او ځوانو استعدادونو موندل دي چې په دې سره یې کورنۍ کرکټ ښه وده کولی شي. په ټوله کې په سیالۍ چې ترسره کیږي موخه یې د نوو او ځوانو استعدادونو را پیدا کول وي، هغوی ته داسې فرصتونه په لاس ورکول وي. تاسې نن ولیدل چې د ملي لوبډلې، د الف لوبډلې، د ایمرجنګ لوبډلې، د 19 کلنو لوبډلې لوبغاړي په دغه لوبغالي کې د خپلو کوچنیو وطنانو سره ولوبېدل. دوی د هغوی نه ډېر څه زده کړه او په آینده کې به هغه څه دوی په خپل ځان باندې تطبیقوي. نو په ټوله کې د سیالیو هدف د نوو او ځوانو استعدادونو پیدا کول او د دوی د تجربو زیاتول وي. که څه هم په دې وروستیو کې د کرکټ سیالي په دغه ولایت کې یو څه کمرنګه وي، خو د رمضان جام په ترسره کېدو پکې کرکټ یو وار بیا د غوړېدو په لور روان شو. په ورته مهال یو شمېر لوبغاړي وایي دا ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو په راتلونکي کرکټ ښه اغېزه کوي. د دوی په خبره نړیوال کرکټ یې له همدې ځایه پیلېږي. هغه که سینیر دی که جونیر دی، دغسې کرکټ ټولو لوبغاړو کړی ده، بیا غره کرکټ ته تللی دي. نو کوشش دی وکړي دغسې موقع چې په لاس راځي، کوشش دی وکړي خپل ښه کرکټ دی وکړي چې سبا د افغانستان لپاره استازولي ته لاره پیدا کړي. زموږ د لوبغاړو دپاره دا ډېرې مهمې دي، ځکه چې لکه موږ ریګولر پریکټس کوو او دا روژه که همداسې تېره شي نو زموږ هغه پریکټس او دغه چې دی هغه دوام نه کوي او لکه بې پریکټسه پاتې کېږو. نو دا زموږ دپاره یو ښه فرصت دی چې دغسې یو ټورنمنټ موږ ته په لاره واچول شو. یا دې سیالۍ د نورو کلونو په پرتله سږکال په ډېر یو لوی توپیر ترسره شوې چې په لومړي ځل پکې په یو وخت 6 لوبغاړو ته نقدي او غیر نقدي جایزې ورکول کېدې.